1940 د جنوري په میاشت کې د ډاډر پر مقام د ریاست کلات د الحاق موضوع د ریاست کلات د دارالعوام او د دارالعمره و مخته پیش کړل شوه. په دغه غونډه کې لومړی تقریر د کلات د دارالعوام غړي میر غوث بزنجو وکړ. هغه وویل له پاکستان سره د الحاق مسله که څه هم د اهمیت له اعتباره ډیره نازکه ده، خو دا زموږ په پریشانۍ کې د اضافې باعث نشي ګرځېدلی. له دې کبله د دې هاوس غړي له دې خبرې هیڅکله غافله نه دي پاتې سوي چې که موږ آزاد اوسېدل غواړو نو موږ د خپلې ازادۍ په هره طریقه حفاظت کولی شو. موږ ټول په دې پوه یو چې موږ څه یو او خپل ځانونه څرنګه ساتلی شو، او موږ په دې هم خبر یو چې ځینې خلک او ګاونډي هیوادونه موږ ته په کوم نظر ګوري. د افغانستان او ایران په چې څرنګه جلا تهذیب او تمدن لري، موږ مسلمانان یو، ولې ضروري نه ده چې مسلمان کېدو په وجه موږ خپل ازادي په نورو کې جذب کړو. که صرف په دې وجه په پاکستان کې زموږ شاملېدل ضروري دي چې هغه د مسلمانانو حکومت دی، نو بیا خو افغانستان او ایران هم باید په پاکستان کې شامل کړل شي. موږ ته د سند او پنجاب مثالونه راکوي. حال دا چې په سند او پنجاب کې یو هم لوی قام نشته. په هغو کې بېلابېلې فرقې دي. دوی هیڅ جلا مدنیت نه لري. دا بیله خبره ده چې انګریزانو په جبر او د تورې په زور د ټولې ایشیا په غاړه کې د غلامۍ پړی واچولو. بلوچي حکومت چې د وطن نوم یې بلوچستان و، هغه هم خپل غلام کړو. که څه هم موږ بغاوتونه وکړل، ولې برتانیا یو جابر او ظالم حکومت و، هغوی زموږ ازادي ختمه کړه. موږ تر دې د مخه هیڅکله د هندوستان برخه نه وو. میر غوث بخش بزنجو وویل چې د پاکستان دا ناقابل قبول خواهش چې قلات کوم چې تر دې د مخه د بلوچستان په نامه یادېده او د بلوچستانو قومي کور و، په پاکستان کې مدغم یعنی ګډ کړل شي، دا ناممکنه ده. زموږ رویه له پاکستان سره څه او پاکستان له موږ سره څه رویه اختیار کړه، دا له چا پټه نه ده. د پاکستان تر جوړېدلو دمخه زموږ خان مسلم لیگ ته په خپله علاقه کې ځای ورکړو. زموږ په کور کې بنګلې او موټرونه ورته وقف کړل. د بلوچستانو اکثریت د خپل خان په لارښوونه مسلم لیگ کامیاب کړو، ولې پاکستان د دې فیصله کې له موږ سره څه سلوک وکړه. زموږ مستجار او قبایلي علاقې لکه لسبیلا او خاران چې زموږ حصې دي موږ ته نه راکوي، کوم چې زموږ قومي ورونه دي او له دوی سره موږ له قومي اعتباره یو جز پاتې سوي یو. پاکستان په دې باره کې هم له خبرو اترو کولو انکار کړی دی او شرط یې دا راوړاندې کړی دی چې د بلوچستان حکومت تر څو پورې په ټیټو سترګو نوي راته ټیټ سوی او په زیړو سترګو نوي راته راغلی، تر هغه وخته موږ خبرې نسو ورسره کولی. میر غوث بخش بزنجو وویل چې برطانوي حکومت د لسبیلې او خاران اقتدار اعلی موږ یعنی قلات ته راسپارلی وه، ولې زموږ بې مشورې او پوښتنې یې خاران او لسبیلا پاکستان ته ورکړله. میر بزنجو وویل چې موږ په باعزته توګه له پاکستان سره دوستي کولو ته تیار یو، فضیلت نه. البته پاکستان چې د ګډون دپاره به هیڅ صورت تیار نه یو. موږ له مرګه ویروي، مطلب دا چې موږ پخپله د 1.5 کروڑ یعنی 15 میلیونه بلوچستانو د مرګ د دستاویز ورته لاسلیک کړو. موږ د دومره لوی جرم مجرمان نسو جوړېدلی چې بلوچ سپک او بېننګ و ناموس کړو او په غیر بلوچ قام کښې یې ورګډ کړو. میر غوث بخش بزنجو وویل زما رایه دا ده چې پاکستان چې پرون جوړ شوی دی موږ یې په لار کې خنډ نه جوړوو. تر کومه چې د دفاع، خارجه او رسول رسایل تعلق دی، موږ ته دا وایي چې بلوچ قوم خپل ځان په خپله نشي ساتلی، ولې چې دا د اټم بم زمانه ده. آیا افغانستان، ایران او پاکستان خپل حفاظت کولی شي؟ نن که روس او امریکا وغواړي داسې ټول حکومتونه ختمولی شي. که موږ ځان نسو ساتلی، خپل حفاظت نسو کولی، نو په دنیا کې بې شمېره حکومتونه یې هم نشي ساتلی. د جدید ریاست په معیار دا وخت په ایشیا کې سره له پاکستانه یو ریاست هم ماډرن یعنی جدید ریاست نه دی. که څه هم موږ سره نغدې روپۍ نشته، ولې موږ سره بې شماره معدني وسایل موجود دي. له موږ سره بندرګاه دي، له موږ سره پټرول دی. د اقتصادیاتو په پلمه موږ دې غلامۍ منلو ته نه مجبوروي. که پاکستان له موږ سره د آزاد قام په حیثیت معاهده کول غواړي، نو موږ د دوستۍ دپاره لاس ورغځوو. او که پاکستان په دې نه رضا کیږي، نو یقینا به د پاکستان لخوا یوه غیر جمهوري رویه وي، کومه چې به زموږ دپاره هیڅ د منلو وړ نه وي. او که موږ غیر جمهوري روش ته مجبور کړو، نو بلوچ قام
بچی بچی به د خپلې ازادۍ دپاره ځان قرباني کوي. له دې وروسته د ریاست قلات بلوڅي په دارالعوام کې دغه لاندې غړو ویناوې وکړې: مولانا محمد عمر صاحب مرحوم مستونګ، دویم مولانا ارز محمد صاحب مرحوم جلاوان د کوټې د مدرسه عربیه محتمم، دریم مولانا نور محمد صاحب د مکران د تحصیل تمپ، څلورم ملک فیض محمد خان د ضلع چاغۍ څخه، پنځم میرزا خدابخش خان د قلات څخه، شپږم میر کنر خان د مکران څخه،